همغه دی په هر پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی برلاسی او مهربان دی. هغه چې هر شی پیدا کړ ډېر ښه پیدا کړ. هغه د انسان د هستونې پیل له پخې شوې خټې څخه وکړ. بیا یې د هغه ذوزات له یوې داسې څڅنده جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیرو اوبو په څېر دی. بیا یې هغه ته سمون ورکړ، هغه یې بې عیبه بې نیمګړتیا جوړ کړ او په هغه کې د هغه روح پوکړ. او تاسو ته یې غوږونه درکړل، سترګې یې درکړې او زړونه یې درکړل. تاسې بیخي لږ شکر ویستونکي یئ. او دغه خلک وایي کله چې موږ په خاوره کې ګډوډ شوي اوسو نو آیا موږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردګار سره یو ځای کېدل نه مني. دوی ته ووایه د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسې معزفه کړی شوې ده تاسې به په پوره بشپړه توګه تر خپلې قبضې لاندې راولي او بیا به تاسې د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شئ. کاشکې ته ووینې هغه وخت چې دغه مجرمان ځوړند سر د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی وایي ای زموږ پروردګار، مونږ خو ولیدل او وامو اوریدل، اوس مونږ بیرته ولېږه تر څو مونږ نیک عمل وکړو. اوس زمونږ باور راغلی دی. په ځواب کې به وویل شي که مونږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی و. خو زما هغه خبره تر سره شوه چې ما ویلي و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم.